ننګرهار کې د دور بابا ولسوالۍ ولسونه وایي د خپل اسلامي امارت او ځواکونو ننګه به کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په هر حالت کې به د خپل اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ وي. د اسلامي امارت راتګ سره خو ان شاء الله چې زموږ د ټول ولسونه خوشحاله دي او اسلامي امارت سره ملاتړ یو او شپې او ورځې سره په همکارۍ کې یو او د دوی راتګ سره نو ډېره زیاته خوشحالي ځکه راغلې چې امن دی او بل زموږ دور بابا ولسوالي ان شاء الله چې هسې داسې ده چې جنجالونه دغه هم ډېر نشته او اداره هم ښه فعال اداره ده او د دور بابا خلک حکومت سره هر وخت شپې او ورځې خپل ملاتړ ته چمتو وي. دوی دغه راز وایي که څوک یې پر هېواد یرغل او تیري ته زړه ښه کړي د افغانانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. که چېرته دښمن یا کوم بله ډله تپله دلته تعرض وکړي راشي انشاءالله چې شرمېدلی به ځي او د حکومت په څنګ کې به ولیاړي. همدارنګه د دور بابا ولسوال وایي دغه ولسوالۍ کې د حکومت او ولسونو ترمنځ همکاري ډیره ده او هیڅ ډول مشکل نشته او ولسونه ورسره همکار دي. تماما علمایی که در امی ولسوالی دور بابا موجود هستند، نماینده ها، متنفذین، مردم عام، همه ایشان الحمدلله که همیشه وقت با این نظام همکار هستند و همکاری های خود انجام دادین و اینا درک کردیم که این نظام یک نظام اسلامی است. اینا به خاطر رضایت الله همیشه وقت با تمام ادارات خصوصا اداره ولسوالی و قماندانی استخبارات اینا همیشه وقت برابطه هستند و همکاری های شب و روز خود اینا انجام دادین و 100% همکار هستند و از این نگاه شما هم مطمئن بده باشین. ځایي مسؤلین ولسونو ته ډاډ ورکوي چې ټولو ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د نظام خلاف کړنې ترسره کړي.